بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم صنف کتاب شپاړسم درس یوم نمبر صفحه الدرس السادس عشر نهر کابل. کابل ته اکثره وخت عربان کابل هم وایي، څوک کابل هم وایي. دا نو هغه روانه عربي کې داسې کوم ډېر داسې مهمه برخه نه ده، خو کله کابل شي کله کابل شي. لکه اکثر انګلیش کې افغانستان ته افغانستان وایي، داسې څوک خوله یو طرف ته اړوي څوک خوله بل طرف ته اړوي. موږ به نهر کابل وایو ځکه علی الاقل موږ خو په دې پوهېږو چې کابل دی، کابل نه دی. ینبع نهر کابل من جبال بغمان یا پغمان. پیغو په عربي کې نه وي خو موږ خو پوهېږو چې با ده او موږ یې ویلی شو. ینبع سرچینه اخلي. نهر کابل د کابل هغه کوم نهر چې دی یا د کابل سیند چې دی د پغمان د غرونو نه، جبل غر جبال غرونه. یزداد ماء نهر کابل فی الربیع. یزداد زیاتیږي ماء اوبه نهر کابل د کابل سیند فی الربیع په هغه کې د پسرلي موسم کې. ویقل فی الصیف او کمیږي په اوړي کې. یجري نهر کابل د کابل نیر یا سیند چې دی هغه روان وي، یا منډې خو اصلا یجري منډې وایي خو سیند خو منډې نه وهي، روان وي که نه، لکه د جریان نه اخیستل شوی چې روان وي جریان. فی وسط العاصمه کابل د کابل مرکز، العاصمه مرکز ته وایي، یعنی د مرکز په منځ کې دغه نهر چې دی یا سیند چې دی دا روان وي. وفي منطقه پلچرخي، پلچرخي چې لیکلی مطلب هدف پلچرخي دی، او د پلچرخي په منطقه کې ینضم الیه نهر لوجر یعنی لوګر. ینضم الیه یوځای کېږي ورسره د پلچرخي په منطقه کې د لوګر سیند. وفي نغلو او په نغلو کې نهر پنشیر، د پنشیر هغه کوم سیند چې دی هغه ورسره چیرته یوځای کېږي؟ په نغلو کې. وفي لغمان نهر علیشنګ، او په لغمان کې د علیشنګ هغه کوم سیند چې دی هغه ورسره یوځای کېږي، او د الینګار. نو په دغه ساحو کې دغه سیندونه هم ورسره یوځای کېږي. څنګه ډېر مخکې وروسته ځي. ښه دا په اویاومه صفحه کې نو وګورو. دا خو ډېر اوږد درس دی ماشاءالله. ښه فی ننګرهار یا فی ننجرهار، په ننګرهار کې ینضم الیه نهر سرخرود. کله چې ننګرهار ته راځي یعنې په ننګرهار کې ورسره د سرخرود سیند یوځای کېږي، و کونړ او د کونړ. ویجري نحو پېښور او پېښور طرف ته روان وي. بنیت علی نهر کابل، د کابل په سیند باندې جوړ شوي دي 4 سدود. سد بند ته وایي، د بجلۍ بند ته سد وایي، هغه بند. او 4 سدود 4 بندونه ورباندې جوړ شوي. اول سد ماهیپر یا ماهیبر، د ماهیپر کوم بند چې دی د نغلو بند دی. و سروبي و درونټه، زه به هغه درونټه وایم، درونټه به نه وایم که نه. او د درونټې کوم بند چې دی هغه دی. ان سد نغلو، دا د هغه څه ورته وایي د نغلو کوم بند چې دی اکبر هذه السدود، د دې ټولو بندونو نه ډیر لوی دی. یمتد نهر کابل مسیرة 500 کیلومتر، د کابل سیند چې دی 500 کیلومتره اوږدوالی لري، همداسې یعنې اوږد دی. راځو د کوم سختو الفاظو معناګانې چې دي. جبال جمع جبل، جبال غرونو ته وایي یعنې د غر جمع ده. یزداد یکثر، دواړه معنا ډیریږي. ینضم یتحد معه یوځای کېږي ورسره. سدود جمع سد، د سد جمع ده. وهو عبارة عن جمع ماء لیستفاد منه في تولید الكهرباء. عبارة عن جمع ما د داسې اوبو د مجموعې نه هدف دی لیستفاد منه چې استفاده ترې وشي فی تولید الکهرباء د بجلۍ په جوړولو کې. یمتد یطول یسیر اوږدیږي همداسې، او یسیرو په همدې اوږد
اوږدوالي باندې څرخي. ینبع، یخرج، ینشأ کوم ځای نه چې سرچینه اخلي هغې ته ینبع وایي. التدريب الأول أجب عما يأتي. من أين ينبع نهر كابل؟ د کابل نیر د کوم ځای نه سرچینه اخلي؟ معنی خو هیر شو، خو کوم ځای نه چې سرچینه اخلي مثلا من جبال پغمان. متى يزداد ماء نهر کابل؟ د کابل اوبه کله ډیریږي؟ في فصل الربيع. أين ينضم نهر لوجر إلى نهر کابل؟ د لوګر اوبه د لوګر د سیند اوبه کابل اوبو ته چیرته یو سره یوځای کیږي؟ ما ته خو دقیق یاد نه دي، خو اوس فکر کوم چې د کوم ځای نغلو کې لکه چې یوځای کیږي. تاسې بیا وګورئ. أين يلتقي نهر کابل بنهر پنشیر؟ د کابل سیند او د پنشیر سیند کوم ځای کې سره یوځای کیږي؟ د هغې ځای نوم درته ولیکئ، مثلا پغمان ولیکئ، درونټه ولیکئ، هر ځای. کم سدن بني على نهر کابل؟ څو بندونه جوړ شوي؟ دا خو مې اوس یاد شول چې 4 سدود، 4 بندونه. نو ورپسې راځو، دا 2 صفحه، 3 صفحه ته راځو. التدريب الثاني، دویم تمرین. املأ الفراغ بكلمة من الكلمات الآتية. ينبع، جبال. د دې دوړو کلمو نه استفاده وکړه او لاندې خانه خالي پرې ډک کړه. ان نهر کابل ينبع من جبال پغمان. د کابل سیند چې دی ینبع سرچینه اخلي من جبال پغمان، د پغمان د غرونو نه. یزداد ماء نهر کابل في الربيع. د کابل اوبه زیاتیږي په پسرلي کې، ويقل في الصيف او کمیږي په اوړي کې. التدريب الثالث، استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة من عندك. لاندې کلمات په ګټورو جملو کې استعمال کړئ. ينضم احمد الى فريق الكريكت. احمد د کرکټ ګروپ سره یو ځای کیږي. صد، مطلب تاسو کولی شئ خپل جملې استعمال کړئ، ما سره چې کومه ذهن کې راشي زه همغه استعمالوم. صد، انا رأيت سد لوګر في ولایت لوګر. ما د لوګر بند ولیده په لوګر ولایت کې، ځان نه مې جمله را جوړه کړه. يجري ماء نهر كابل على امتداد 500 کیلومتر. 500 کیلومتره همداسې روان وي د کابل سیند. قبل د دې ځای په استعمال کې نه کو. يجري احمد على الرصيف. احمد په فوټپات یا هغه د سړک په لاره چې وی په هغې باندې منډې وهي. نهر کابل نهر جمیل. یزدادو څنګه جمله کې استعمال کو؟ یزدادو ماء نهر کابل في الربيع، يقل ماء نهر کابل في الصيف. یعنی دا داسې جملې دي. نو یقل کمیږي او یزدادو ډیریږي. تاسې په جمله کې استعمال کوئ، خپل ابتکارات وښایئ پکې. اسانه به زه استعمالوم. التدريب الرابع، هات مفرد الكلمات الآتية. دغه هغه دي څه ورته وایي؟ جمع دي، دې مفرد که. انهار ډېرو سیندونو ته وایي، نهر یو ته وایي. جبال غرونو ته وایي، جبل غر. سدود بندونه، صد. میاه د ما جمع د اوبه. التدريب الخامس، اقرأ العبارات الآتية ولاحظ الفرق بين إن. وګورو یو جمله په جمله باندې چې ان داخليږي څه تغییر پکې راوستلی شي. نهر کابل کبیر. ګورئ دا ان چې په هره جمله هغه شي، دا جمله چې عموما شروع کیږي په عام حالت کې ضمه یا پیښ ور باندې وي، ځکه په عادي حالت کې منصوب مجرور نه وي. خو کله چې ان پرې داخل شي دا مرفوع وي، دغه پیښ چې دی د هر لفظ دا په څه بدلوي؟ په زور بدلوي. نهر کابل کبیر، ان نهر کابل کبیر. ماء نهر کابل یقل، د کابل اوبه کمیږي. ان ماء، ګوره ماء ماء، ان ماء نهر کابل یقل. سد نغلو اکبر سدود افغانستان. د نغلو کوم بند چې دی د افغانستان د لویو بندونو څخه دی. ګوره سد دی، ان سد نغلو اکبر سدود افغانستان. نو دا ان چې دی دا چې په هر اسم داخل شي د ضمه پیښې
نور خو خبرې پکې ډېرې دي خو لنډه یې دا ده چې دا چې په کوم مبتدا یا اول دغه لفظ داخل شي اسم باندې چې پیښ وي هغه په زور بدلوي. تاسو لپاره په دغه کتاب کې همدای اسانه هدف دی. التدريب السادس نور عموما دا ان چې د يدخل على المبتدا والخبر فينصب المبتدا ويرفع الخبر. خبر مرفوع کیږي او هغه کوم مبتدا چې دی هغه منصوب کیږي خو هغه به د ځنه ګرامري نقطه وي. نو تاسو صرف هم دغه وړه در سره واله. التدريب السادس شپږم تمرین ادخل ان على العبارات الاتيه وغير ما يلزم. دا ان په دې باندې داخل کړئ او کوم تغییرات چې اړین دي هغه راولئ وبګورو همغه تغییرات به راولو. الكتاب جميل وګورئ ما ویلي ان دغه بچی کی دا ان الكتاب جميل. الموت حق ان الموت حق مرګ حق دی. ان الفصل واسع دغه پیښ به په څه بدل شي دا به په زوار یا فتحه بدل شي. الغائب عائد یعنی څوک چې مسافر دي عموما مسافر نه خو هدف دلته دا دی چې غیر حاضر دي یعنی وتلی دي تلی دي نشته فی الحال هغه به راځي راتلونکي دي. ان الغائب عائد غائبین یا غیر حاضر چې دي هغه به راځي. التدريب السابع اوم تمرین اكتب 4 جمل مستعملا فيها يزداد. څلور جملې به جوړی چې یزدادو پکې راشي. یزداد ماء نهر کابل فی الربیع. د کابل اوبه په پسرلي کې زیاتیږي. ښه اوس دې ته یزدادو ته څه جملې را جوړې کړو. اول یزداد ایمان المؤمنین بتلاوت القرآن. د مؤمنانو ایمان تلاوت سره زیاتیږي. څه وایم اوس یزداد الخیر عندما تزداد الصدقات. خیر زیاتیږي کله چې صدقات ډیر شي. یزداد الحرب عندما يشتد النفاق. کله چې منافقت ډیر شي نو جنگ زیات شي. بس هم داسې ځان نه ځان تاسې هم را جوړوئ لکه څه چې لګیا. التدريب الثامن اتم تمرین اقرأ الجمل التالية ولاحظ الفرق بينهما. لاندې جملې ولولئ او ترمنځ یې هغه فرق چې دی ملاحظه کړئ. ګوره محمد طالب كان محمد طالبا ان محمدا طالب. ما څه ویلي منګه عموما دا محمد چې دی دا خبر دی او طالب مبتدا دی چې دغه جمله پرې شروع شوې ده. مبتدا ابتدا نه اخیستل شوی او طالب خبر دی د محمد په هکله موږ ته خبر راکوي. غټه موضوع ده تاسو ته لنډه وایم. مبتدا او خبر همیشه پیښ لري لکه محمد طالب. غرفة لکه یو اتاق وي نو هغه وایو منظمة وبخی دا منظمة غلط شما. غرفة طیبة. محمد طالب محمد چې دی هغه زده کوونکی دی. د محمد په هکله خبر موږ ته راکوي. محمد مجتهد محمد چې دی تکړه دی. اوس کانه څه کار کوي. کانه چې دی دغه محمد په خپل حال پریدي طالب سره کار دی دا منصوب کوي. دا مرفوع پاتې کیږي هغه پیښ دا منصوب کیږي او دغه پیښې په څه بدلیږي په زور. د ان کار څه دی د ان د اول چې دی د دې پیښ ختموي په زور بدلوي او دغه طالبون چې دی د دې پیښ پاتې کیږي. نو کانه چې دی د کانه کار اخرانی سره دی خبر سره او د ان کار چا سره دی مبتدا سره دی. کان محمد طالبا ان محمدا طالب. ان شاء الله چې پوه شوي به یاستئ. که نه یاستئ پوه شوي نو تاسو کولی شئ کمنټ کې ولیکئ. زه به مجبور یم بیا بل رقم شرحه کړم. که نه مبتدا او خبر بیل درس دی. کان و اخواتها بیل درس دی. ان و اخواتها بیل درس دی. خو دلته داسې راوستی نو ما هم تر خپلې وسې شرحه کړه په دې هیله چې پوه شوي به. الذخیرة اللغویه د دې درس مهم الفاظ میاه اوبه ثلج ثلج واوره یا یخ څوک ورته یخ وایي څوک ورته واوره وایي. مطر باران. سیل خو سیلاو دی. کهربا برق
بحر ته موږ هم بحر وایو، څوک ورته سمندر وایي، سحاب وریځ، عیون سترګو ته هم وایي او هغه ته هم وایي چشمې ته څه ورته وایي، هغه اوبه چې پکې راوځي، اوس ما نه نوم هېر شو پښتو کې، خو زه چې رایاد شو، چینه، چینو ته هم وایي. برد یخ، سد و کهربا د اوبو بند. نو اوس راځو الواجب المنزلي کورنۍ. اکتب 4 جمل مستعملا فيها حرف ان. داسې څلور جملې جوړ کړه چې ان پکې راشي. ان محمدا ذکي، ان محمدا ذکي، محمد چې دی هوښیار دی. ان الطالب مجتهد. څه وایو ورته؟ ان السیارة جمیلة. دا اسانه بې زه ووایم یو پکې تاسو هم ور جوړ کړئ همداسې ان نه. نو فکر کوم دا 4 صفحه وه. الاجازه الصیفیه به بله ورځ ووایو. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.